چې د یو انسان بچی نه وي نو د بچو دپاره یې دویم واده کړي وي او دا به هم تاسو په اخبار کې کتلي وي چې یو سړی وایي چې زه د بچو نه پوزې له راغلی یم او ما عاق کړي دي او عاقنامه یې ورکړې وي په اخبار کې. یو قصه مشهوره ده چې په بازار کې یو سړی روان و، شلېدلي بوټان یې اچولي وو او د خلکو ښایسته بوټانو ته به ډېر زیات پسخېدلو. چې لږ وړاندې لاړه نو یو کس یې وکتل چې د هغه دواړه خپې کټ دي، فوراً یې توبه وویسته چې یا الله شکر دی بوټان مې شلېدلي دي خو خپې خو مې روغې دي که نه. السلام علیکم ورحمت الله. د یو انسان هم ټول ارمانونه نه برابرېږي. الله پاک په دې دنیا کې هر انسان د څه نه څه ارماني پیدا کړی دی. خو د یو انسان سره ډېر زیات مال دولت دی خو بچو ارمانی دی، او بل انسان ماشاءالله مال د خدای دی 12 بچی دي خو مال دولت وسره نشته دی. نو معلومه دا خبره شوله که د بادشاه دی او که ګدا دی خو د څه نه څه ارمانی دی. نو ځکه خو رحمان بابا وی یو یو داغ پټټر اخی د هر چا دی، که بادشاه د ولایت ته که ګدا دی و هر چا یې برخه ورکړه ګوښې ګوښې، خپل قسمت د هر سړي جدا جدا دی. زه یم عبدالله عابد د سوات یونیورسټۍ نه تاسو ته مخاطب یم. زما دا ارمان دی چا چې سبق نه دی ویلی چې هغوی ته هغه خبرې اترې کم چې موږ خپل شاګردانو ته په یونیورسټۍ کې کوو په ساده مورنۍ ژبه کې ور ورسومه. استاد ته زما دا خواست دی چې زما دا پیغام خپل ملګرو سره شریک کړي، کیدای شي چې څوک پې عمل وکړي ژوند یې جوړ شي نو زما او ستاسو پکې پوره حصه وي. اوس راځو خپلې موضوع اړخ ته، او هغه دا ده چې هر یو انسان په دې دنیا کې د څه نه څه څیز ارماني دی. الله پاک یو انسان هم په هر لحاظ سره پوره نه دی پیدا کړی. چا کې څه نه څه کمی شته دی، د چا څه نه څه ارمان شته دی، خو موږ له پکار دی چې موږ د دنیا په نعمتونو کې د ځان نه ښکته خلکو ته ګورو نو موږ به همیشه شکرګزاره یو او د خدای پاک په فیصلو باندې به رضا یو. او که چېرې فرض کا موږ د دنیا په نعمتونو کې د ځان نه اوچت خلکو ته ګورو نو یو وخت موږ پریشانه یو، بل وخت به موږ د خدای پاک ناشکر ګزاره یو. د مثال په توګه باندې یو قصه مشهوره ده چې په بازار کې یو سړی روان و، شلېدلي بوټان یې اچولي وو او د خلکو ښایسته بوټانو ته به ډېر زیات پسخېدلو. چې لږ وړاندې لاړه نو یو کس یې وکتل چې د هغه دواړه خپې کټ دي، فوراً یې توبه وویسته چې یا الله شکر دی بوټان مې شلېدلي دي خو خپې خو مې روغې دي که نه. همدقه رنګې که چېرې فرض که موږ د دنیا په نعمتونو کې د ځان نه ښکته خلکو ته ګورو نو موږ به شکرګزار یو او د خدای په فیصلو باندې به رضا یو. تاسو به په دې خپل چارپیرچل کې دا ډېر کتلی وي چې د یو انسان بچی نه وي نو د بچو دپاره یې دویم واده کړي وي او دا به هم تاسو په اخبار کې کتلی وي چې یو سړی وایي چې زه د بچو نه پوزې له راغلی یم او ما عاق کړي دي او عاقنامه یې ورکړې وي په اخبار کې. همدقه رنګې د بعضې سړي ډېرې زیاتې لوڼه وي او د یو زوی ارماني وي. همدقه رنګې د بعضې سړي ټول زامن وي او یو نیازبینه لور د خدای نه غواړي. نو معلومه دا خبره شوله چې په دې دنیا کې هر یو انسان د څه نه څه څیز ارمانی دی. نو که مونږ او تاسو په خپل ژوند کې سکون غواړو او د خدای پاک شکرګزاره بنده جوړېدل غواړو نو دنیا په نعمتونو کې به د ځان نه ښکته خلکو ته ګورو نو مونږ کې به شکر راځي صبر به راځي او همدقه رنګې زمونږ ژوند به هم په سکون وي. ستاسو د کتلو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ، ودان آباد اوسئ، بریالي اوسئ. د لوی الله په امان. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.